مارګرو کمنټ کړی وي پټان مرګ یا څه نه پټان مرګ یا نه بس پټان لږ ګوزګار نه وه مصروفیات یې لږ زیات شي دا په سکرین چې کوم تصویران ښکاري یو خان بابا دی یو زیشان دی دوی یو بل څه چېرته چیلنج میلنج لګولې یا نه لګولې که نه نو د خلکو پې بس غټې غوبلې راغشي ما ته وایي دا څه لوبه ده داسې کار دی که نه چې زه کله ورکوټ یم ورکوټ نو زمونږ په دې پارک کې به مداریان راتل مداریان نو زه یو ورځ تللی وم وروره او هغه مداریانو ته ولاړ او دا مداریان چې کومه دي کیل چې کله شروع کوي نو وي قبر کې مې یو مار نیولی دی وایي دا مار به زه تاسو ته اوس ښکاره کومه دا اکثر دا مداریان وایي که نه نو ته به ورته ولاړې سوچونه به کوې چې خدایه پاکه دا مار به اوس دې کله راښکاره کوي د دې چې قبر کې مار نیولی او دا به تا ته اوس راښکاره کوي او چې دا به لا څنګه ماري که نه نو دا قصې قطاري به کیدی شي تاسو اورېدلي مي نو ورته به ته ولاړې خپلې ګولۍ پکې خرڅوي د سهار نه واله ماښام شي خو هغه مار چاته ونه ښیي نو دغه قصه قطاره چې کومه ده نو دوی شروع کړې ده هسې یو خبره مې بېګا کوله یو سوچ مې ذهن له راله یو د هغه ځای نه ویډیو وکړي تاله مې دا چیلنج درکړی او بل هغه ځای نه ویډیو وکړي تاله مې دا چیلنج درکړی د خدای مسلمانانو خان بابا او زیشانه زما دواړه روریان یې بیا به هم څوک ویډیوګانې نه ګوري بیا به وایي دا خو هسې غول خوراک دی نو که تا ته ټوله ورځ هم دا خلکه کیني که نه چې خپل ټیم تباه کوي نو دغه نشته چیلنج میلنج نشته مړه دا څه چیلنج داسې بس قصه قطاره ده خپل ټیم خپل ایمبي په خپله تباه کول دي ځکه چې چیلنج خو شته دی نه او خلکه درته ناست دي نو ما ته خلکو میسیجونه کول وي داسې حساب کتاب شروع دی نو روکي داسې کار دی چې تا ته د پښتو زړې ډرامې ګورې یا کورلس عثمان ګورې نو زه هغه ایمبي خو به م په ځای ځي که نه دا خو اوس یو د هغه ځای نه ویډیو وکړي ما تاله دا چیلنج درکړه او بل د دغه ځای نه ویډیو وکړي ما تاله دا چیلنج درکړه دا څه چیلنج ماړه دا عجیبه چیلنج دی د خدای مسلمانانو او خان بابا چې دا ډېر ښه سړی دی مړه ده کې مې دا کار خوښ دی چې بس دې ټوله ورځ وجینه کې خلکو سره لوبې کوي خپل نوکرانو سره لکه د ماشومانو لوبې کوي ډېره مزه کوي مال هم خوند راکوي او چې څوک ورشي بس اوچتې کړي او سوپک یې داسې راوبغوي که نه فرش ته یې یو هم راونه بغو او بل چابیتې والا په ګاډي باندې داسې لاس ایښي او هغه بل دغه راښکلي خینډ بریک او غر چابیتې والا د خدای مسلمانه والله که داسې دې په موټرسایکل هم لاس کېښو نو د باندې به یې درخیجولي والله چقني کړی به یې نو خبره دا ده چې چیلنج میلنج نشته مړه هسې ګپ شپ دی بس ټیم پاس کول دي وروره بس که تاسو بس انټرټایمنټ او رښتیا که تاسو خلکو دا وایي چې موږ به خلک انټرټایمنټ کړو نو خلک خو دې څه نه انټرټایمنټ کېږي یا داسې کار کوئ د پښتو ډرامو کې دواړه کار شروع کې او یا چې ته دغلته ځان د سټیج شو راولې وروره ګډېږې ورته نو دې ته انټرټایمنټ وایي دا خو انټرټایمنټ نه دي سم نه دي مړه بس ټیم مه خرابوئ وروره خوشحاله وباد اوسئ